زه به اول یو شپ چای وڅښم، دا شین چای او کتاب بیا ډېر خوند کوي چې سړی ولولي. ښه ورونو او خویندو، په تېره ویډیو کې مې تاسو ته یو بل کتاب ستونزې محل کې هغه کتاب تاسو ته تشریح کړی. نن غواړم زه تاسو ته یو ډېر مهم کتاب تاسو ته معرفي کړم. هغه که د اقتصاد محصلین کوی شي هغوی لپاره خو بیخي فرض دی، مباح نه دی. او نورې ستونزې هم دي، مثلا نور ځوانان یې ولولي هغه ډېر ښه خبره ده. په انګلیسي کې تاسو پیدا کوی شئ، په هغه کې په پی ډي اف پیدا کوی شئ، ګوګل کې کنفیشن آف اکنامک هیټمن، او په پښتو کې اقتصادي ترهګري. دا ډېر مهم کتاب دی، دا ډېر مهم کتاب دی ځکه چې په دې کتاب کې لیکوال په ده بحث کړی، عموما چې تاسو یې ولولئ د ایران بحث شوی، د سعودي عربستان بحث شوی، د ډېرو ملکونو بحث پرې شوی دی، د اکواډور، د پاناما، د ډېرو هیوادونو بحث شوی. په دې کې مهم دا دی چې څنګه امریکا او نور هغه چې دي یو هیواد په اقتصادي دام کې نیسي، یعنی څنګه یو هیواد ته دوی قرضونه ورکوي، ولې قرضونه ورکوي، او څه لپاره دوی قرضونه د هیواد لپاره ورکوي، او څنګه دوی اقتصادي دام لپاره هغه خپل هدف لري. اوس چې بعضې چین او بعضې هیوادونه کوي، دې کې مختلف ډېر ښه څېړنې شوي دي، مختلف موضوعګانې پکې څېړل شوي دي، که هغه د اقتصادي دام مسله ده، د اقتصادي جنایتکاران دي، د اندونیزیا مسله پکې، د سعودي عربستان پیسو مینځلو قضیه ده پکې، د پاناما د کانال موضوع پکې ده، د ایران د شاهنشاه موضوع ده، شاهزاده چې کوم څنګه هغه د منځه وړي، د هیوادونو د هغه منابع چې دي طبیعي منابعو څخه څنګه استفاده کوي، او د اکواډور ولسمشر دی، د نفتي شرکتونه دي چې دلته دا نفت استخراجي، عراق دی، پاناما ده، همدغسې وینزویلا ده، د صدام مسله ده. ډېر مسایل دي چې په د کنفیشن آف اکنامک هیټمن او اقتصادي ترهګري کتاب کې لیکل شوی ده. نو مهم دا دی چې ځوانان باید ویښ وي او دغسې یو کتابونه مطالعه کړي، ولولي چې څنګه یو هیواد مکمل اقتصادي دام کې غورځېږي، څنګه یو کس کوی شي چې خپل، یا هغه کسان چې مسؤلین دي څنګه کوی شي خپل هیواد د اقتصادي دام نه وژغوري. ځکه اوس مهم موضوع د اقتصاد ډېر مهم موضوع ده. تاسو که افریقا کې وګورئ بعضې هیوادونه دي چې هغوی ډېر زیات قرضدار دي. هغه یو هغه دی وایي چې اقتصادي قوت تاسو ته سیاسي قوت درکوي. کله چې اقتصاد قوي بیا هغه تاسو ته سیاسي قوت ورکوي او هغه نه د یو افزار په صفت استفاده کیږي. نو دا ډېر ښه کتاب دی. هیله مې دا ده چې د اقتصاد محصلین خو باید ولولي، فرض دی پې چې دا ولولي، او دا کتابونه مهمه ده چې دا کتابونه باید ولولي، او نور ځوانان هم کوی شي چې دا کتاب ولولي، او تر څو هغه غټ فکر چې کوم دی، لوړ فکر، هغه فکر زده کړي. او دا کتاب کې مهمې خبرې تاسو سره باید دا یا پنسلي تاسو کوی شي چې هغه کتاب هایلایټ کړي، او کوی شي کتاب واخلئ، ملګرو سره 4 کاله تاسو یو لیسانس دوره وي، یو کتاب ته واخلئ، یو د بل ملګری واخلي، دا کتاب هغې ته ډالۍ کړي، هغې به تاسو ته کتاب ډالۍ کړي. نو تاسو بیا کولی شئ دغه کتابونه عادي ولولئ او د ده نه مهم خبرې ځان سره نوټ کړئ، یعنې د دې کتاب ټوله خلاصه به بیا تاسو سره وي. نو هیله دا ده چې ټول محصلین همدا کار وکړي، دا کتابونه واخلي، ولولي او نورو سره شریک کړي. په اذان اکیډمي کې شپه ورځ استادان ناست دي چې ستاسې اولاد ته قرآن ورزده کړي او دین ورزده کړي. که تاسو غواړئ چې ستاسې اولاد روښانه آینده ولري، همدا اوس په اذان اکیډمي کې ثبت نام وکړئ.